د زیار صاحب هغه شعر دی چې که په خدمت وي لاس مې نه وردېږي، که په دعا شي ماته ډېرې کېږي. د دې فرمانه شروع کیږي، هر یو کار د خپله ځانه شروع کیږي، او د جیلونو چیرېږي کور کې کېنه، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. د دې شعرونو خالق نیازک خان لالا دی چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی، او کم ملګري چې هغه پیژني هغو ته پته ده چې نیازک خان لالا څو ورځې وړاندې اکسیډنټ کړی، نو هغه سره لیده کاتل به کوو. نو غواړم دا چې کوم ملګرو سره غم دی نو چې هغه د کیمرې په لاره بوځمه او د نیازک خان لالا سره یې میلاو کړمه چې زه مطمئن کېږم د هغه په صحت باندې، نو چې کوم ملګري ګوري چې هغه هم لږ مطمئن شي. نو راځئ چې ورځو د نیازک خان لالا خواته. قدرمنو ټولو اول خو بخښنه سمیع الله ګران، نصیب تنها او افضل خان محمد زی صاحب نه، ځکه چې ډېر زیات انتظار راته کړی دی، او سمیع الله ګران صاحب چې کوم دی نو ناشته هم نه وه کړې، او د هر څه چې کوم دی زه دشمن یم. روان یو په مخه خوا اولنی وقفه چې کوم ده د چي ده چیس کو، او ډېر شی خبرې کوو، ډېر د کار خلک دي را سره. عمرانا جی ګران شعرونه دي چې خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي، خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي، هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي. زه په سرو سپینو اننګو پورې زړه نه تړم، یار مې د پرنګ لکه انځر وي خو چې نر وي. زمونږ چې په ذهنونو کې تیارې پیدا کېدې، نو خود به مو ترمنځ فاصلې پیدا کېدې. د خپل بابا د ستړي ژوند انځور ته مې کتل، د ستونزو ته مې لوړې حوصلې پیدا کېدې. څوک چې وفا پیژني پت پیژني، هغو معیار د محبت پیژني، دا خو کېدی نشي چې پاتې نشي، جانان زما د سترګو ست پیژني. جی تنها صاحب دغه شعر راته ووایه. ډاکټر صاحب دغه ستاسو د خبرې په حواله باندې د خدای بخښلي ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب یو بیت رایاد شو چې زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر، زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر، د کرش مشین او پولادي سپین اره راوړي. واه واه. د ملکن سر له چې راشې جامې ښې سڼ وهه، د ښار په دوړه چې د سوات ناوې خیرنه نه کې. حنیف قیس صاحب دغه شعر باندې د ملکن د غره په دې لمن کې غواړم چې د سمیع الله ګران صاحب، نصیب تنها صاحب او افضل خان محمد زی صاحب نه تاسو ته یو شعر واورم. ګرانه ستاسو نه به شروع کړو.
حاجی زما یو شعر دی چې لکه ایاز خو ته د مینې معیار وپېژنه لکه ایاز خو ته د مینې معیار وپېژنه لکه محمود که در نظر نشم نو ګرم دی. واه 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 نصیب تنها صاحب شعر به شریک کم چې تاسو په اجازه باندې چې زما غزل زما سندره شناخت ته زما غزل زما سندره شناخت ته زما یارانو غم مکوئ زه د ورکېدو. واه واه تنها صاحب واه منیجر صاحب ډیره زیاته مننه. مدام مې د یاقوت مرجان نیلم په نرخ اخیستی مدام مې د یاقوت مرجان نیلم په نرخ اخیستی ما ټول عمر لکړی د خالونو کاروبار. واه ما ټول عمر لکړی د خالونو کاروبار. ډیر ښه. قدرمنو راغلی یو د نیازک لاله سرناس یو په خپله وکتو ډېر شیګف ولګو او خاندل خوشحاله شو خو داسې ډېر ملګري دي چې هغه اوس هم په غم کې دي چې نیازک لاله ناجوړه دی. که لاله زه خبر وکړم زما کشر ورور کامران الله معراج هغه هم ستاسو تپوس کوو زما ډېر شی ملګرو نو ډېر ستاسو کتونکي چې دي کوم چې تاسو سره مینه لري هغه په غم کې دي نو هغو ته ووایه چې تاسو اوس څنګه یې. ډیره مننه معراج صاحب ستاسو دغه ټولو ملګرو د دغه ټولو پښتنو ډیره مننه ادا کوم په وساتت ستاسو په دغه وساتت په زما دغه غږ ورسي او ښه یو د خیر سره په دې وخت باندې د خپل الله نه شکرګزار یم چې بیا هم دردېدلی یو خو ښه یم د خیر سره. نو الله دې دغه پښتانه آباد لري هغوی که په هر ځای کې دي دعاګانې کړي دي هغه دعاګانې را رسېدلي دي او د هغې دعاګانو برکت دی چې نن ناست یم. د زیار صاحب هغه شعر دی چې که په خدمت وي لاس مې نه وردېږي که په دعا شي ماته ډېرې کېږي. نو دا یقینا چې ډېرې دعاګانې وي چې زه د دغې لویې حادثې نه خدای پاک روغ راویستم بچ شوم نو ښه یم د خیر سره. شکر دی لاله. ډېر زیات خوشحاله شو لاله ناجوړه زیاتې خبرې ورسره نه کوم بس دا ولیدو زموږ زړه ته سکون راغی او کم کسان چې دا ویډیو ګوري لاله هغه به هم لږ مطمئن شي. قدرمنو دا خبره چې کوم دلته زما یو ملګري ته پته نه وي نو د پښتو خدمت که هر څوک کوي په دې نړۍ کې لګیا دي خو د نیازک لاله چې کم مقام دی کم ځانګړی ځای دی نو هغه ته نه څوک رسېدی شي او نه به ورسېږي که نه دا محنت چې کم دی اوس دلته کې یو مشر ناست نو هغه ته وایي چې لاله ستاسو چې کوم محنت دی د هغې د وجې نظر وهلی نو دغه دعا ده چې الله پاک دې لاله راته بیا نه نظره کوي او الله پاک دې دوله نور ژوند ورکړي چې هم زمونږ موټیویټ کړي او هم د دې پښتو د خدمت له چې کوم دی دوام ورکړي. ډېره مننه لاله ښاد راته اوسئ. کوي هم دغسې ونه